السلام علیکم. زیاتره رونه اکثر سوال کوي چې لکه دې په دې ټپټایلو په دې پکټرای باندې خرچه څومره راځي او د دې اوزار څه شي دي. د ټولو نه اول د ډېر سیمپل اوزار دی. دوه ګاډۍ لګي، لاس ګاډۍ، یو مکسچر په دې کې لګي او یو وابریټر ورته وایي، دا کم پرمې چې پکدي او د هغه پریس کوي دا سیمټ. نو دا ګاډۍ او مکسچر او وابریټر دا خو په پښتونخوا کې تاسو ته په هره خاریه کې په اسانتیا سره میلاویږي، نه په مردان کې په ګجرو غړۍ کې هر قسمه مکسچر وابریټر او ګاډۍ په اسانتیا سره دستیاب دي. خبره د پرموش ولا پرمې په پښتونخوا کې تاسو ته په سوات منګوره کې، په پیښور کې، په مردان کې، په هره خاریه کې تاسو ته میلاویږي، خو لیکن لږ ګرانې دي. بهتره دا ده کو تاسو فیصل آباد ته یا لاهور ته یا ګجرانواله په دې کې به تاسو ته په هول سیل مارکیټ کې میلو شي ډېرې په اسانتیا سره. خو ویزټ ضروري دی. په نیټ کې هم تاسو سرچ کولی شئ، په دراز.com ورته وایي، په هغې کې هم تاسو دا پرمې سرچ کولی شئ. سیمپلی بس ټپټایل فرما په هغې کې ولیکئ، تاسو ته بلا ډیلران راشي. د دې کاروبار ښه کاروبار دی، ځکه چې انویسټمنټ په دې باندې تقریبا د 2 لک روپو نه واله تر د 5 لک روپو پورې ستاسو ښه مضبوطه فکټري روانېږي. دا هېڅ پیسې نه دي. ګورئ نن سبا موږ اکثر داسې چل وکړو چې اکثر زموږ خو غریبانه ډېره ده، ګډې بیزې موږ په کور کې ساتلي، هغه خرڅې کړو. اکثر موږ کوشش کوو چې ویزا پې واخلو. نو بیا هلته کې مسافر وروڼو تاسو تپوس وکړئ کوم چې نوي تللي دي. زه پخپله په سعودي عرب کې یم، د هغوی د ژوند لږ معلومات وکړئ. تاسو په سعودي عرب کې چې کمې 6 لکه روپۍ هغوی په ځان ولګئ، ګډې بیزو نه هم ځان خلاص کړي، او هلته په سعودي عرب کې بیا هغوی ته کار هم نه میلاویږي. بهتره ده چې دغه 4-5 لکه روپۍ تاسو راواخلئ او دلته په خپل ملک کې دا انویسټ کړئ. خو مین وجه دا ده چې موږ د کاروبار نه ډېر جدا اوسېدلي یو. موږ ته د کاروبار فایدې چا بیان کړي نه دي او په خپله ورغلي نه یو. حالانکه په کاروبار کې د ویزې نه پیدا ډېره ده. ما دلته هم کاروبار کړی دی. تاسو وګرځئ، ویزټ وکړئ، د پکټرو باندې وګرځئ. په کور کې هېڅ هم نه کېږي. تاسو د کوټې د ګوټ نه کامنټ وکړئ، دا شی به چېرته میلاویږي، هغه شی به چېرته، دا به څنګه کېږي. دا په کامنټ باندې نه کېږي او نه دا په کامنټ زده کېږي. تاسو بار راوځئ، پریکټس وکړئ، میاشت 2 خراب کړئ. معذرت غواړم که څه سپور استغه ویلې شوي. ډېره مننه.